بسم الله الرحمن الرحیم. اگر زده کوونکو نن په نوې موضوع خبرې کوو چې هم دا نیو انټرکام بوک 3 لیول 3 پیج نمبر 9 نهمه صفحه دو اکټیویټي یا کمیونیکیشن اکټیویټي 8 اتمه د محاورې فعالیت talking about weddings خبرې کول د واده په باره کې. Talk about a wedding you went to. خبرې وکړئ د واده په باره کې you went to چې تاسو تللي یاست. Tell the class ووایئ خپلو همصنفیانو ته who got married چې چا واده کړی ده. Where they got married دوی چیرته واده کړی ده. What the wedding was like د واده څه رقم و. یعنې یا داسې نور. Then ask بیا پوښتنه وکئ students د شاګردانو نه questions د سوالونو to see if they remember چې معلومه شي if they remember چې دوی ته یاد دي what you said چې تاسو څه ویلي دي. 29 نهمه رینټري comparative adjective مقایسوي حالت د صفت. صفت معمولا کې درې مقایسوي یا درې حالتونه لري چې په ما کې یو مثبت حالت ده او یو پکې مقایسوي حالت ده او بل پکې عالی حالت د صفت ده. نو په دې کې اوس مقایسوي حالت ده. مقایسوي حالت به انشاءالله په تفصیل سره یو او ورپسې به مثبت هم یو ورپسې به عالی درجه هم یو صفت اول متن یو. comparative adjective مقایسوي صفتونه. Make a sentence یوه جمله جوړه کړئ using the comparative form of the adjective. استعمال کړئ مقایسوي حالت د صفتونو. Example مثال The article about Gino and Christina is long. The article about the Benjamin. خدانی اوس مثال جوړ شوی ده دلته. The article about Gino and Christina longer than the article about the Benjamins. The article دا لیکنه چې دو about Gino د Gino په باره کې and Christina او د Christina په باره کې is longer دا اوږده دو than the article about په نسبت د مقاله د بنجامین ته. Number 1 Last week was cold this week. دا کې مثال جوړو. Last week was colder than this week. دا انشاءالله زون پیو دی دا ای یاد کوو دا موږ اوس ښیو دا ګرامري نکتې ښیو د مثال به انشاءالله بیا ورته ښه پوه شئ. Last week was colder than this week. تېره اونۍ یخه وه په نسبت د دې اونۍ. Gino is good the cook at the Winfield coffee shop. Gino is good. د good مقایسوي حالت better ده. Gino is better than the cook at the Winfield coffee shop. Gino بهتر ده په نسبت د اشپاز په وینفیلډ کې د قهوه دکان. Christina is younger than Gino. Christina ځوانه ده د Gino په نسبت. Winfield General Hospital is newer than President's Hospital. Winfield General Hospital چې ده is newer ده نوه ده than President's Hospital په نسبت د President's هسپتال ته یا روغتون ته یا کلینیک ته. Generalize is good. د په ګور په ځای په better وایو. Generalize is better than the defending state championship. Generalize چې دا بهتر ده په نسبت د defending state championship ته یا د تپکونکي ایالتي اتل یا چمپیون ته. Christina's family is smaller than Gino's family. د کریسټینا کورنۍ چې دو وړه دو په نسبت د جینو کورنۍ ته. نو ګرانو زده کوونکو اوس په دې کې موضوع کې د صفت حالتونه ښیو. اول ښیو چې صفت څه ته ویل کېږي. صفت څه رقم موضوع دو د هغې نه وروسته د همغې ډیګرۍ ښیو په همغه باندې خبرې کوو.
ښه adjective صفت adjective اوس ښایو چې adjective صفت تشتیله کیږي په دې موضوع غږیږو adjective adjective is a word. Adjective is a word which modifies nouns or pronouns. صفت یوه کلمه ده چې نومونه او ضمیرونه تشریح کوي یا شرحه کوي یا موږ داسې یو adjective adjective is a word which give extra information to noun. یا صفت یوه کلمه ده چې اضافي معلومات ورکوي به نوم ته دا څه معنی په دې غږیږو په عموماً کې صفت چې ده صفت د نوم څرنګوالی ښیي نوم ته اضافي معلومات ورکوي لکه موږ کله چې یو نوم وښلو یا د صفت د نوم څرنګوالی ښیو نو په صفت سره یې ښیو دا څه معنی دا څه رقم ښیلی کیږي لکه زه یو مثال درکوم read سور دا ریډ چې دا سروله د یوه شي نه بحث کوي نو کله چې سروله د یوه شي نه بحث وکړو نو د هغې همغه شی یو ناون ده چې هغې ته اضافي معلومات د سرولې ویل کړل چې هغه سور ده نو دې ته موږ صفت یو لکه سور قلم ریډ پین سور قلم کلمون خو شول ډېر کلمون دي خو اضافي معلومات پکې سور شو یا شین قلم د اضافي معلومات پکې څرګې شول شنه شول چې ستاسو په سیم کې ټیټ هلک څوک دی ستاسو په سیم کې ټیټ هلک د ټیټوله اوس موږ په سیم کې ګورو د ټیټوله کله چې موږ په سیم کې کسو په سیم کې ګورو دغه ټیټوله د یو چا نمایندګي کوي د یو شخص د یوه نوم نمایندګي کوي یعنې دا معنا چې همدغه نوم د همدغې ټیټولې سره مستقیما اړیکه لري نو دې ته موږ صفت یو نو ټیټ هلک په سیم کې ګوره یا لایق شاګرد د لایقوله یوه نوم ته اضافي معلومات ورکوي که چېرته په ټولګي کې په سیم کې یو څوک غږ وکړي چې تنبل شاګرد جګ شي نو تنبل شاګرد ته چې کله موږ نظر کوو نو هغه خو موږ ته په دې معلومات وي چې دا شاګرد چې دا تنبل ده نو هغه نوم یې موږ وښلو چې احمده ته جګ شه ویلې چې دغه تنبل اضافي معلومات احمد ته ورکړي دي چې هغه تنبلي ده نو دې ته موږ څه یو دې ته موږ صفت یو یا یو څوک یوازې صفت نوم وښلي یوازې صفت یې نوم نه وښلي لکه تور
تور مو چې کله نوم وخوستو نو تور به حتما د یوه شي نمایندګي کوي. تور قلم، تور رنګ، بس دغه شی دي دا په خپله صفتونه دي. ښه اوس داسې کوو چې د صفت ډیګرۍ ښیو. صفت څو ډیګرۍ لري؟ Adjective has three degrees. صفت 3 درجې لري. صفت په عموما کې 3 درجې لري. Number 1 positive. مثبت. پازیټیو درجه د صفت مثبت حالت ده چې هغه مونږ په صفت کې د برخو څخه یو چې پازیټیو ده یا مثبت حالت مونږ ورته یو مثبت حالت ده پازیټیو. دویم comparative. مقایسوي حالت ده چې هغې ته مونږ د یوه شي یا د شیانو ترمنځ مقایسه ښیو. او دریم superlative حالت ده چې مونږ ورته عالي درجه یو، صفت عالي درجه. نو اوس د مثبت ډیګرۍ تعریف لیکو. when is no comparison, when is no comparison, when is no comparison is meant, when is no comparison is meant, کله چې مقایسه په نظر کې ونه نیول شي. It is called positive. degree. دا بلل کېږي مثبته ډیګري. کله چې مقایسه په نظر کې ونه نیول شي دې ته موږ مثبته ډیګري یو. که چېرته مقایسه په نظر کې وي یعنې دوه شیانو دوه ځایونو د ترمنځ مقایسه موجوده وي نو په دې وخت کې موږ بیا هغې ته کمپیریټیو حالت یو. که مقایسه په نظر کې نه نیول شوي دا مثبت حالت ده یا عادي ډول صفت چې کله استعمالي کېږي. په دویم ډول کې بیا موږ خو یوه خبره پکې شته کله چې موږ په مثبت سره مقایسه ښیو نو هغه بیا موږ د ازونو په مابین کې لیږو لکه as dot as. نو د ازونو په مابین کې چې کله یو صفت ولګېږي دا مقایسه ښیي خو یوه خبره پکې شته په مثبت سره موږ مقایسه ښیو نو د ازونو په مابین کې مثبته ډیګري لګېږي په دې مابین کې پازیټیو حالت لګېږي خو یوه خبره پکې ده چې دغه پازیټیو حالت کمپریشن ته وړي خو ایکول کمپریشن ته وړي یعنی دا معنا چې مساوي د دواړو ځایونو یا د دوو شیانو د ترمنځ مساوي برابر مقایسه ښیي برابره مقایسه نه چې اضافه‌ای یا یو بهتر د بل نه وي نه هغه یو شی مقایسه په نظر کې نیسي. لکه احمد ایز مثال ورکوو احمد is as tall as his brother. Ahmad is tall as his brother.
احمد چې دا هغه ټال دا جګ دا of his brother د خپل ورور نه یعنی هدف دا ده as tall as چې هغه جګ ده یا مساوي ده جګوالی مساوي ده د چا سره د خپل ورور سره احمد is as tall as his brother احمد دا رقم جګ ده لکه خپل ورور احمد دا رقم جګ ده لکه خپل ورور احمد is tall Ahmad is as tall as his brother. Ahmad is as tall as his brother. ګورئ احمد شو دا یو ناون شو as tall حالت دی equal مساوي adjective شو tall as his brother. Ahmad is as tall as his brother. احمد چې دا جګ ده لکه خپل ورور یا دا معنا چې د خپل ورور په شان جګ ده ورور یې څومره جګ ده دومره دا هم جګ ده دا مقایسوي حالت دی په پازیټیو ډیګرۍ سره و اوس کمپیریټیو ډیګري مونږ ښیو مقایسوي حالت د ډیګرۍ ښیو چې هغه کمپیریټیو حالت کې مقایسوي حالت کې څه رقم مونږ کولی شو دوو نومونو یا دوو ځایونو یا شیانو ترمنځ مونږ مقایسه وکړو نو دغې تعریف ته څو اول د کمپیریټیو ډیګرۍ تعریف ته څو چې هغه مونږ لیکو چې کمپیریټیو فورم comparative degree yeah comparative adjective is adjective which compare to thing compare to thing or to things are nouns دوه نومونه یا دوه شیانو ترمنځ یا دوه ځایونو ترمنځ یا د دوه اشخاصو یا د دوه حیواناتو ترمنځ هغه څه وکړي مقایسه وکړي نو دې ته مونږ comparative form of adjective یو خو په comparative حالت کې موږ داسې کوو چې هغې دپاره ای آر اضافه کوو د دوه صفتونو ترمنځ ای آر اضافه کوو لکه یو مثال ورکوو زه لیکم احمد is tall ای آر ورکوو ادي صفت ته یا پازیټیو ډیګري ته taller د دین کلمه عموما اضافه کوو then Ahmad is taller than his brother احمد چې دا جګ ده د خپل ورور څخه دا دوه اشخاص ترمنځ څرګي شوه مقایسه وشوه اوس د ټالر یا موږ مقایسوي ډیګرۍ کې استعمالوو خو که چېرته داسې وشي چې موږ یو سیلابه اجکټیو ولرو یو سیلابه صفت ولرو لکه فات غټ خو په یو سیلابه کې بیا یو صفت وویل موجود وي او د وویل څخه وروسته کنسونینټ وي دغه کنسونینټ موږ ډبل کوو بیا ای آر کوو لکه دی چې کله موږ دغه صفت پاټ غټ ته ویله کېږي دا موږ مقایسوي حالت ته یې لړوو نو اف ای ټي ډبل کوو ډبل ټي ای آر لیکو فاټر اوس احمد موږ ښیو احمد is fatter than his brother هماغه مقایسوي حالت ده Ahmad is Ahmad is fatter than his brother. Ahmad چې دا father دا غاټ دا than his brother د خپل ورور څخه نو په دې کې بیا موږ د صفت چې یو سیلابه ده دته او یو سیلابه کې د واویل ده د واویل نه وروسته کنسونینټ ډبل کوو لکه بیگ لوی بی آی جی بیگ نو دا چې کله موږ مقایسوي حالت کې کاروو د بیگ نه د جي نه مخکې آی دو واویل ده نو د جي چې دو دا ډبل کوو
ER ورکو bigger. یا په بل عبارت موږ دا مثال کې کړو لکه احمد یا حمید یا محمود څوک چې وي احمد is bigger. احمد چې دا لوی ده ستر ده. خو ښه خبره دا ده چې دا د داسې نومونو لپاره موږ وکړو ځایونو لپاره باید موږ وکړو چې بېګر کلمه پکې سمون وخوري لکه host is bigger than host is bigger than قابل. host چې دا لوی ده د کابل څخه. نو اوس په دې کې مقایسوي حالت بیګر شولو نو دریم ډول د صفت ډیګري ته چې هغه کمپیریټیو فورم ده سپرلیټیو فورم ده خو مخکې دی نه چې سپرلیټیو حالت ولیکو په دې کې که چېرته مونږ دوه درې سیلابه څلور سیلابه لکه ایکسپینسیو شولو ایکسپینسیو قیمتي دا دوه ایکسپینسیو درې سیلابه ده نو په دې مقایسوي حالت کې بیا مونږ مور کارو مور MORE مور. لکه زه مثال کې یم this restaurant د آدمی په غاټ ولیکلو په دې چې خاصه توجه ته پکار ده. this restaurant is more expensive ته بیا ER نه ورکولی کېږي. this restaurant is more expensive. This restaurant is more expensive than this restaurant. یعنی دا معنا چې د آر په غاټو په دې معنا چې دا دې ته خاص توجه پکار وي دی نه دا ویلي دا کې هدف کې ده. نو دغه هوټل چې دا ډېر قیمتي ده د په نسبت دا معنا دویم د دوه شیانو ترمنځ مقایسه وکړه خو سیلابه صفتونه د سیلاب ډېر دي. سیلاب څپې ته ویل کېږي the rising a word according its voice is called syllable. یوه کلمه چې تجزیه شي په شمول د همغې اوزونو دا څپه بلل کېږي په شمول د همغې اوزونو لکه expensive دا درې سیلابه شوه. نو a word is analyzing according its voice called syllable. یوه کلمه چې هغه تجزیه شي x یو تجزیه پین دوه سیف درې نو دې ته موږ څه یو دې ته موږ صفحه یو. که چېرته د یوه سیلاب څخه د یوې څپې څخه اضافه صفت موږ ولرو هغې ته بیا موږ مور لګوو مقایسوي حالت کې. ښه بیا څو سپرلیټیو ډیګري ته adjective عالی صفت. په عالی صفت کې اوس موږ ښایو تعریف یې ښایو. to compare one thing to a group. چې یو شی مقایسه کړي د ډلې سره دا عالی صفت ده. خو عالی صفت یو سیلابه صفت ته موږ EST ورکوو په دې کې EST حالت ده. لکه یو مثال موږ یو احمد is tall مو مخکې له دې صفت د EST ورکوو چې مقایسوي د عالي ته وړي. احمد is tallest then Ahmad is tallest in the class. احمد is tallest in the class. احمد تر ټولو جګ ده په سن کې تر ټولو ډینګ ده. خو درس ویډیو مو ډېره ډېرېږي درس اضافه کېږي په لاندې ډول یو که چېرته مونږ په همدغه کې بیا مونږ دوه سیلابه ولرو درې سیلابه لکه ایکسپینسیو مونږ په سپرلیټیو کې کارو ایکسپینسیو دا مونږ په سپرلیټیو حالت کې کارو. نو په دې کې بیا مونږ دې دپاره بیا موسټ کارو MOST most. The most expensive. Thus, this restaurant is most expensive. This
restaurant is the most دلته مونږ expensive کې په superlative حالت کې مونږ دلته most کړو most expensive ډیر قیمتي ده then all the city یا in all the city په د ټول ښار کې په ټول ښار کې دغه هوټل تر ټولو قیمتي ده دلته مونږ بیا most کړو نو تر دغه ځای پورې دغه ویډیو بس ښې چارې ولرئ او په راتلونکي وخت کې انشاءالله نوي درس ته په تمه واوسئ نوي ویډیو به اپلوډوو د لسم مخ ښه وخت ښې شبې د لیدلو مو